نو هم دغه وجدا چې قرآن او سنت دا دواړه مخالف نه دي. زما عزتمن نو دی ورور کمنټ کړی دی، نو دینه معلومیږي چې دی هم په دې فتنه کې اخته شوی دی او د احادیث مبارکونه انکار کوي. نو عزتمن نو قرآن منل دا ډیره بهترینه خبره ده، خو اوس د پوهې نه کار اخیستل پکار دی چې آیا موږ ته قرآن صرف د قرآن منلو حکم کړی دی یا موږ ته قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت کولو هم حکم کړی دی. راځي عزتمندو فیصله هم په قرآن باندې کوو. په سوره نساء کې الله رب العزت فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اطیعوا الله واطیعوا الرسول. تاسو د الله اطاعت کوئ او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوئ. نو عزتمندو الله رب العزت د خپل اطاعت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت کولو هم حکم کړی دی. بل ځکه الله رب العزت فرمایلی دی په سوره حشر کې چې تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم صدر کې هغه واخلئ او چې د سنه منه کې د هغه نه منه شي. نو اوس سوال دلته دغه دی چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دی، د څه کولو حکم یې کړی دی، څه کار یې کړی دی، د څه نه موږ منع کړی یو. دا ټول معلومات چرته به موږ ته معلومیږي، دا په احادیث مبارکو کې او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به موږ ته معلومیږي. نو دې د وجنا یو مسلمان ته دا نه دی پکار چې هغه وایي زه صرف قرآن منم، بلکې هغه ته پکار دی چې کم صحیح احادیث مبارک دي هغه را واخلي، په هغه باندې ځان پوي کی او د نبی له صلوات و سلام سنت وګڼي او هغه په خپل ژوندۍ کې راولي. اوس زه یو ډیر آسان تپوس کوم چې د دې خلکو نه تپوسو کوي چې څوک وایي زه قرآن منم. نو قرآن کې خود موږ کول حکم شته، خود سحر سوره کاته دي د دې ذکر په قرآن کې نشته، د قرآن نه جواب راکا دې سره جواب نشته، د ماسپخینی سوره کاته دي، د مازیګری سوره کاته دي، د ماخامي سوره کاته دي، ماسختنی سوره کاته دي، دې سره لاسونه به چرته تړم، رکوع سجدي دا به په کومو طریقو سره کوم، دا ټول طریقې به مونږ ته څنګه معلومیږي. نو مونږ به لازمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې طرف ته ځو. عزتمندو د صحیح بخاری حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو مونږ کوي هغه شانتي څنګه چې زب په موږ کولو باندې تاسو لیدلې یم. نو د موږ طریقه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې ده. قرآن خو مونږ ته د حج کولو حکم کړی دی، خو طریقې مونږ ته چا خودلې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلې ده. په صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د حج طریقه زمانه زده کوي. نو اوس که یو کس وي چې زه صرف قرآن منم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه نه منم، نو دی به حج مکمل عملی طریقه د کم ځای زده کوي. نو هم دغه وجه ده چې قرآن او سنت دا دواړه مخالف نه دي، بلکې سنت دا د قرآن تشریح ده. نو لہذا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د قرآن نه مخالف بل دین نه دی، بلکې سنت موږ ته دغه ښیي چې تاسو په قرآن باندې څنګه عمل کوئ.